د غوره ویناوالۍ له 25 ورځني روزنیز پروګرام څخه د فارغینو په غونډه کې د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس، د اطلاعات او ځوانانو امیرینو، ځوانانو او مخورو ګډون کړی و. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس له غوره ویناوالۍ پروګرام څخه فارغ شوي ځوانانو ته مبارکي وویله او دا یې د نیکبختۍ ځای وګاڼه چې اوس دا ځوانان کولی شي پر دریځ ډاډه خبرې وکړي او په راتلونکي کې د ورته نورو پروګرامونو پر جوړولو ټینګار وکړ. زموږ ځوانان سره ډېر وخت په زړه کې ډېر څه په اظهار نشي کولی. دی بعضې دوی خپل اظهار مافي ضمیر په ښه شکل وکړي. د ویاندویي یا د ویناوالۍ یا د فن بیان یو میاشتنۍ دوره وه تر څو زموږ ځوانان وکولی شي په سټیج باندې د خلکو په مخ کې په جرأت سره او په توانمندۍ سره خبرې وکړي. راتلونکي کې هم دغسې پروګرامونه د انګلیسي د کمپیوټر پروګرامونه روان دي. دا کې به نور هم غځوو. دغسې نور سیمینارونه چې ځوانانو د فکري او عقیدوي علمي رشد لپاره مفید تمامېږي دا په لاره دي. د ځوانانو چارو د همغږۍ مدیر هم په دې پروګرام کې د ځوانانو پر پراخ ګډون خوښ دی او له نورو ځوانانو هم غواړي څو پوهې او علم ته مخه کړي. هدف ما فقط رشد جوان، پیشرفت، ترقی و انگیزه دادن جوان است. در اول که ما ثبت نام آغاز کردیم ما گفتیم ما در حدود 30 نفر شاگرد درس میکنیم ولی دیدیم گپشان است که اینجا هم بالا شد چون علاقمندان شایقین زیاد بود. بل پلو له دې 25 ورځني روزنیز پروګرام څخه فارغ شوي ځوانان هم خوشبینه دي او د ورته نورو پروګرامونو پر جوړولو ټینګار کوي. در اینجا ما بسیار خوشحال هستیم که برای ما زمینه مساعد ساختن تا در اینجا ما استعدادهایی که پنهان داریم اون رو برای از اینها آشکار بسازیم و از اینها یک جهان سپاس هستیم. از جناب رئیس محترم اطلاعات و فرهنگ یک جهان سپاس. پیام ما برای دیگه جوانان این است که باید ما از این فرصت و از اینجا باید استفاده بکنیم تا اینکه ما در زندگی خود موفق باشیم و کامیاب باشیم. د غونډې په پای کې د ښې ویناوالۍ له 25 ورځني پروګرام څخه پر فارغ شوي زده کوونکو د ځوانانو امریت له لوري تصدیق پاڼې وویشل شوې.